بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ سیټینګ پر رسېدلی یو که نه، نو نن بیا راځو سیټینګ ته. سیټینګ باندې کلیک کوم، له هغه وروسته موږ په سیټینګ کې تقریبا تر کوم ځای رسېدلی وو. سیټینګ ته راځو او سیټینګ کې پرسونالایز مکمل ختم کړو. پرسونالایز خو انشاءالله مشکل نه لري. له هغه وروسته نیټورک ان انټرنیټ لرو، جسم متوجه نیټورک ان انټرنیټ. دا په هغه وخت کې زیات اپشنونه چې دي باید تاسو انټرنیټ واصلې. اوس ګوره موږ له انټرنیټ سره واصلې، نو اوس راځو دلته کار کوو. صحیح سو وینې که زیات انټرنیټ نه و بیا هم کار کوي، خو هغه اپشنونه چې دي هغه بیا زیات کار نه کوي. نیټورک ان انټرنیټ باندې کلیک کوم. اول چې دا ګوره موږ ته وایي چې یو ار کنیکټډ د انټرنیټ. تاسو څنګه یې انټرنیټ سره واصلې؟ مثال له کوم یو وای فای سره واصلې؟ وای فای ګلکسي جا 6 دغه وای فای سره واصلې. غواړئ پراپرټیز وګوره، پراپرټیز باندې کلیک وکړئ، دغه هغه کوم پراپرټیز دي دا درته ښیي. او دلته یو دا بټن ده، دا بټن څه کوي کې اوس آن ده. که زه مثال دا کمپیوټر اوس وای فای چې ده مثال دلته ده که نه، زه دا کمپیوټر وړم که دا فعاله وي، مثال بیرون یې باسمه چې لرې ولاړ سي، له وای فای نه خو بیا کټ کېږي، بېرته څنګه دې ساحې ته راسم اتوماتیک څه راکان کېږي، وصلېږي. خو که دغه ورته فعاله او که دا نه و فعاله بیا نه کېږي. سر خو خلاص انشاءالله. خو اوس که چېرته بیا مثال زه راځم بېرته دلته دغه وای فای چې ده زه کټ کړم، ګوره مثال دلته راځم وای فای ته، دا ورته اف کوم، اف مې کولې، وروسته راځو ګوره دلته اتوماتیک موږ ته چې لیکي ناټ کنیکټډ، تاسو وصل نه یې. اوس که چېرته مثال د وای فای مشکل بیا به راځو ټرابل شوټ ته، دا به انشاءالله په کنټرول پینل کې وایي، بیا به د ټرابل شوټ له طریقه تاسو دا مشکلات حلوئ. او که چې نه مثال مشکل درته معلوم و، دلته ګورئ راسئ، دلته چې راسئ دا فقط وای فای ته راسئ، بېرته دا وای فای ان کړئ، اتوماتیک هغه وای فای کوم وای فای چې دی هغه لیست دلته راځي. اوس ګوره اتوماتیک ورسره واصل سو که واصل نه سو. اوس بیا واصل ده، خو نو انټرنیټ اوس ګوره بیا کار وکړو واصل سو. سره خو خلاصېږي انشاءالله. او بل که غواړئ چې بیا اوس ورسره واصل سي، نو بیا شو اویلیبل نیټورک باندې کلیک وکړئ، مثال له دې سره واصل یې، غواړئ چې ځان له دې سره واصل کړئ، بل وای فای کولی شئ مثال ورسره واصل کړئ. له کوم یو وای فای سره ته واصل یې چینج افټر چې کله دې باندې کلیک وکړو، اوس دوه رقمه انټرنیټ لرو، یو ایدرنیټ ده، بل وای فای ده. اوس موږ له چی نه واصل یو؟ وای فای نه واصل یو. خو دلته ګوره د ایدرنیټ چې ده چی راوړه؟ چې لفا راوړه، یعنې له لاین له طریقه چې ده موږ نه یې واصل. خو بیا یو څوک راځي وایي د دې پاسورډ څنګه معلوم کړو؟ یو خو هیکي وای پاسورډ بیخي نه درته معلوم، بس یو وای فای پسې کش پسې هیکي کې. صحیح سو او ځان ته خبره ده. اوس دغه پاسورډ چې ده دغو ته موږ یو پاسورډ ورکړی که مار نه کړو دا اوس پاسورډ. که غواړئ چې هغه معلوم کړي، دې به رایټ کلیک وکړي، دلته سټیټس ته به راسي. سټیټس ته کله چې راغلې، له هغه وروسته وایرلیس پراپرټیز باندې کلیک وکړه، سکیورټي ته به راسي. سکیورټي څخه وروسته نیټورک سکیورټي کې ګوره دلته درته لیکلی، خو نه معلومېږي که نه. دغسې ده شو باندې کلیک وکړه، کله چې شو باندې کلیک وکړه تا ته وایي چې دې پاسورډ څه ده؟ فضلي 123 ده یا 140 ده. سر خو خلاص انشاءالله. دغه د پاسورډ طریقه څنګه دغسې ده. بیا تاسو له سی ام ډي پروګرام هم ښکاره کولی شئ. سی ام ډي پروګرام خو در معلوم ده. دا مې سره خلاص کړو، دلته به ورته ولیکئ نټش انټر، بیا مې چې ولیکو ولن. صحیح سو ولن مې چې ولیکو شو مې چې ولیکو پروفایل مې ورته ولیکو، بیا دا انټر که اوس هغه وای فای درته راغلی کومو سره سته وصل سوی، نو موږ ګلکسي سره وصل سوی، ورته د دې پاسورډ ماته وښیه. بیا به تاسو ورته ولیکئ نټش ولن یعنې خاصه ده ولن به ورته ولیکئ. له هغه وروسته به شو ورته ولیکئ، شو مې چې ورته ولیکئ چې پروفایل. له هغه وروسته بیا چې کله پروفایل ولیکو فاصله ورکړئ، ورته دا څه رقم کړه کلیر یې کړه، یا مثال ورته د دې نوم ورکړه، ډبل کوتیشن ورکړه، ډبل کوتیشن دې ورکړو، د وای فای نوم دې څه ده؟ د وای فای نوم دغه ده، دا به ټول داسې انتخاب کړئ. صحیح سو دا مې انتخاب کړه، کنټرول سی کوم، زه دلته کاپي کوم ځکه شاید غلط او صحیح راسي. بیا په دې پسې ډبل کوتیشن ورکړه. صحیح سو ډبل کوتیشن دې ورکړو، بیا کی دا کی زده دا مساوي کله چې سره له کلیر سره انټر یې کړه، کله چې انټر کړو نو دې ځای کې کوم یو ځای غلط کړی، ښه دلته فقط ورته ولیکئ ولن شو، هغه نټش به نه ورته لیکئ. صحیح سو پروفایل کله چې پروفایل ورته ولیکو، له هغه وروسته بیا راځئ ډبل کوتیشن هغه نوم ورته ولیکئ د وای فای چې دا د ډبل کوتیشن کی مساوي کله کلیر سره کلیر درته ولیکو، له هغه وروسته دا انټر کړه. کله دې چې انټر کړو، اوس ګوره دغه کوم مثال د دې نوم چې د دې هغه پراپرټیانې ټول درته راوړي، خو دا درته وایي چې کی ګوره چې لیکلی کنټینټ لیکلی ده، په کومه کلي سره وصل سوی دی، د پاسورډ څه شی و؟ فضلي 1 فاصله 1 2 4
سر هم خلاص ان شاء الله. دغه طریقې دي چې مثال څنګه پاسورډ دې هغه معلوم کو تر دې چې هم سر خلاص نو دغه شی دا دلته سټیټس وسایسو له ورسته وای فای ته راځو غواړئ چې وای فای باندې کې دا باندې کلیک وکړه وای فای دې سره کنسو باند سو بیرته کلیک وکړه بیرته واسه دل دې طریقه هم خاموش ان کیږي او اف کیږي او له دې طریقه هم ګوره کلیک وکړه دلته فقط یو کلیک وکړه هغه به ان بیرته کلیک وکړه بس سر خو خلاص ان شاء الله. بل اني منیج لرو چیرته مثال غواړم منیج باندې کلیک وکړه لکه وای فای سره وصل شوی دی غول استل راځي غواړم چې مثال دا سیده نه فورګاټ کې کوم بعضی مثال تاسو له وای فای سره وصلېږي دغه پاسورډ بیا څوک بدلوي هغه بیا تاسو نه ور سره وصلېږي تاسو بیا مجبوره پاسورډ بیا سره ورته کې پراپرټیز غواړئ چې مثال پراپرټیز یو ګورو کنه وړه فورګاټ نه دغه یاد یو بس هېری کا فورګاټ کلیک وکړو نو دغه پاسورډ بیا تاسو سر نه غواړي یا به دا ختم شي. یا بعضې وای فای نوم کې لیدلي پټ وای فای نوم لیدلي یوزر نیم به هم پټ ورکوي دا په موبایل کې هم شته او پاسورډ خو یې مثال پټ تاسو نه ښکارئ نو که چېرته مثال تاسو داسې وای فای درلودو چې هغه یوزر نیم پټ ولو یعنې چاته نه غواړئ چې مثال ښکاره کړي نو بیا به راځي هغه به پټوي بیا به راځي هغه نو خو به فقط تاسو معلومي ځکه ستاسو وای فای ده هرته به راځي هرته چې کله راغلی نیټورک نوم به دلته ورکوي او له هغه وروسته به دلته کنټکټ اټومیټیکل به ورته انتخابوي له هغه وروسته بیا کوم پاسورډ چې دی هغه به درته راځي نور به تاسو سره وصلېږي کنې دغسې لکه اوس ګوره دلته چې موږ وای فای لرو دا ټول څه رقم دي دا لوس دی هر څوک کولی شي مثال د پاسورډ پسې ولټه یا مثال تا له موبایل نه پیدا کړی یا مثال پاسورډ پسې مات کړي نو د دې سره وصلېږي ځکه دا ټول ښکارېږي خو هغه پټ شي هغه بیا یو څه سخت دی تر دا نور سر هم خلاصو. بل انټرنیټ لرو له انټرنیټ څخه وصل شوی که نه وصل شوی یعنې تر اوسه پورې موږ له لاین کیبل څخه نه وصل شوی د دې کمپیوټر په شا کې داسې جای دغه د لاین له طریقه ده یا خو د اچ ډي ام آی دغه نه دی و تر څنګ یې مثال شاته وي نو تر اوسه پورې له هغه سره ده نه یې وصل شوي سر هم خلاص انشاءالله. بل راځو په دې کې وی پی ان وایي وی پی ان هم د تاسو مربوط نه ده خو بیا وی پی ان خو پېژنئ انشاءالله وی پی ان ټیک ټاک هم استفاده کړی هغه اوس دغسې خلاصوئ که کلي ورته خلاصوئ کلي وای فای هغه ټیک ټاک داسې کار کوي بې کلي کلي به خلاصوي نو دا هم په یغو شکل سره کلیانې دي که غواړئ چې مثال کومه وی پی ان استفاده کړي داسې ده بیا هیکران ډېر استفاده کوي دا وی پی ان صحیح سو داسې دي مثال په دې کې بیا داسې نه استفاده کوي ځینې خلک یې سم استفاده کوي ځینې غلطه استفاده کوي نو داسې د مثال په دې کې وی پی ان راځي داسې مثال یا یو داسې پروګرامونه راځي چې اوس مهال په افغانستان کې دې کار نه کوي هغه به د وی پی ان له طریقې وی پی ان به د تا موقعیت چې د مثال بل ځای ورته ښیي نو هغه به بیا کولی شي مثال د هغې په واسطه یعنې مثال تاسو اوس خو انټرنیټ شته خو ډېر تیز نه ده خیر زه به ګوګل ته نه ځم ټچ وی پی ان باندې کلیک وکړئ ټچ وی پی ان ورته ولیکئ نو هغه تاسو سره خلاصوي کله چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو موقعیت به که هغه ښیي یونایټډ کینګډم ورته ښیي مثال هغه تر ټولو ښه وی پی ان د تاسو استفاده کولی شئ سر خو خلاصېږي انشاءالله. نو که غواړئ چې وی پی ان ورته اضافه کړي بیا به راځي وی پی ان ته مثال کنکشن نیم یې به ورکوي مثال سرور نیم دغه نومونه دلته ورته اضافه کولی شئ او که نه کولی بیا په دغو حالت پرېږده. بل ایرپلین موډ لرو ایرپلین موډ څه کار کوي اجازه ده ایرپلین موډ خو در معلومیږي حالت پرواز حالت پرواز په کوم وخت کې لګیږي کله چې طیارې ته خېژي څه درته وایي طیاره کې کله سپرسوي وایي سپرسوي نه دا طیاره نه کله پرواز کړی چېرې هلته چې نو سپرېږي یا مثال که ته کې درته وایي چې موبایلانو څنګه کوي ایرپلین موډ یې کوي یعنې دا حالت پرواز یې کوي په پښتو کې نه پیګنسچي ورته په فارسي کې حالت پرواز ورته وایي پوه شوې پرواز حالت نو دا که غواړئ چې مثال ورته فعاله کړي دلته ایرپلین موډ لرو کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو ګوره وای فای هر شی بند کړي که بند نه کړی اوس دلته دغه د جیټ یعنې طیارې شکل راغلی دی دا داسې فعاله که نور د نه سیم کارت ته زنګ راځي نه د سیم کارت نه بل چېرې زنګ هر شی کته کړي مثال بیرته طیاره کوزه سوه بیرته ورته دا فعاله کړه ګوره وای فای هم فعاله سوه بیرته به راځي له انټرنټ سره به هم وصلېږي هر څه سره به وصلېږي سر هم خلاص بل هاسپاټ موبایل هاسپاټ ده دا څه کار کوي دا وصل سو له هغه وروسته مثال ګوره زه له کوم وای فای سره واصل یم دلته راځو ګوره دا ګلکسي جاسکس سره واصل یم که نه نو اوس که غواړې چې ته خو مثال د یو موبایل انټرنیټ استفاده کوې غواړې دا کمپیوټر نه بل چاته انټرنیټ پسې ورکړې
ته یعنی د ته ضرورت نشته چې د یغو کوډ ورته وکړې ته د تا کمپیوټر له یو انټرنیټ سره وصل ده غواړې چې دا بل چاته پسې ورکړې نو بیا به راځې موبایل هاسپاټ څخه به استفاده کوې څنګه اول دلته شیر مای انټرنیټ کنیکشن ویت ادر ډیوایس باندې دا ورته فعاله کړه کله چې فعاله کړو اوس موبایل نه وله وګورئ موبایل ته ولاړ شئ وای فای ته تاسو ته به یو انټرنیټ یا اسپاټ درغلی لکه مثال د څه په نام وایي ډیسکټاپ U4 V4 ACG او 0 په نام به درغلی ستا که نه سته ورغی ډیسکټاپ دا اوس دا نوم یې له کوم ځای معلوم کړو ګورئ نوم خو یې دلته ده خو غواړې چې دا نوم چینج کړي بیا څه چیرې چینجوو موږ دلته رایټ کلیک کوو په ډیسکټاپ باندې پراپرټیز ته ولاړ شئ پراپرټیز ته ولاړ شئ اوس ګورئ دلته نوم یې څه شي ده ډیسکټاپ دغه نوم یې ده که نه ورته یې دا راته رینیم که رینیم د سپیسي باندې کلیک وکړه زه مثال دلته ورته لیکم دا د کمپیوټر کفې کمپیوټر مې کله وروسته نیکسټ که کله داسې نیکسټ کو کمپیوټر فاصله نه منې دا به نیکسټ کو اوس ګوره نیکسټ کو اوس د نیکسټ دغه له دې څه به هغه نوم سیده څه شي کمپیوټر ته به واوړي نو دا اوس پرېږدئ اوس درته وایي چې اوس یې رسټارټ یې او که وروسته یې رسټارټ یې نو زه یې نه رسټارټ کوم چې دا ریکارډ سیده بندېږي لیټر اوس یې نوم چینج شو که نه شو چینج که نه یې چینج شوی نه ده چینج شوی دا به کمپیوټر یو رسټارټ کړي کله چې رسټارټ کړو بیا دا نوم یې سیده چینجېږي سر خو خلاصېږي انشاءالله اوس د دې کوډ تاسو ورته ووایئ د کوډ څه ده دلته ګورئ چې لاندې راسو د دې کوډ چې ده ګوره دغه کوډ ده دا کوډ چې ورته وګورئ ډېره سخته ده اوس غواړئ چې دا خو د هغه نوم چینج کړو د کمپیوټر نوم چینج غواړئ چې د هاسپاټ نوم یې چینج کړي بیا به ایډیټ ته راځئ صحیح سو ایډیټ ته کله چې راغلې اوس ورته دا نوم نه غواړم زه دلته ورته لیکم چې کمپیوټر PC دغه نوم مې ورکړو او پاسورډ یې چې ده دا ډېر سخته ده ورته 1 2 3 یا مثال دلته ورته لیکم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 دا پاسورډ شو او دا یې سیو کړئ اوس ولاړ شئ نوم به هم چینجي او پاسورډ یې تاسو ورکړئ چې 1 2 3 1 2 3 وسیلېږي خپل نوم ده ګلکسي G6 پلس هغه نه ده بل یو ده وای فای بند کړئ بیرته خلاص کړئ کمپیوټر PC په نامه به تاسو ته راسي کمپیوټر PC اوس کوډ ورکړئ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اوس واصل شو بیا یې ورکړه پاسورډ اوس بیا د وجه کې ډیوایس کنیکټډ راته ښیي چې څو نفره ورسره واصل دي دلته ګورئ 0 یعنې تر اوسه پورې څوک نه دي ورسره واصل که نه تر اتو نفره پورې وصلېدای شي ولې ښه خو وای فای بیخي ډېر تا وصلېږي پاچا خانه وای فای ډېر کمزوری دی صحیح څوک چېرته مثال کوي وای فای تاسو هر څو نفر ته داسې ورکولی شئ نور خو مثال خلاص شو انشاءالله پې له هغو وروسته بیا راځو دلته پروکسي لرو مثال پروکسي کې بیا داسې خاص شی نشته لکه دا نورو کې کوم شیان تر دې جهه مثال خلاص انشاءالله مشکل خو نه لرئ نو دا او څه شي د انټرنیټ اپشن له هغو وروسته بیا د وجې ته راځو فون لرو که چېرته مثال غواړئ چې د خپل کمپیوټر د په موبایل کې وکاروئ یا د موبایل کمپیوټر لرئ کنټرول کې بیا فون ته راځي نو دلته هم انټرنیټ زیات انټرنیټ ته ضرورت ده نو دلته به هغه سافټویر چې دغه ورته ډاونلوډ له هغو وروسته بیا کولی شئ خو که چېرته سافټویر ونه لرئ بیا یې نشو کولی سر مو خلاص انشاءالله ډیوایس هم سبا ته له موبایل سره څنګه کولی شئ مثال دغه نه بلوتوت ښه هغه سبا ته وایي تا مطلب بلوتوت وک څنګه وای فای موبایل وای فای څنګه له کمپیوټر سره وصلوي نه ګوره دا اوس چیرې اخته و دلته نه دې ځای به داسې کوې د کمپیوټر سکرین به په موبایل کې راخلی د موبایل سکرین په کمپیوټر کې ور واخله داسې کوي خو هغو لپاره مختلف سافټویرونه راځي دلته هم خو دلته بیا تاسو به دا سافټویر ډاونلوډوئ هغه که ډاونلوډ کوئ بیا کار کوي او که ډاونلوډ نه کوئ بیا کار نه کوي سر مو خلاص انشاءالله سبا ته بیا ډیوایس د موبایلونو هم سبا یرمسي پوه شوې یو موبایل راوړئ ځکه چې دلته ټول د بلوتوت دي څنګه کولی شو له کمپیوټر نه بلوتوت ته شی ولېږو له کمپیوټر نه یې بېرته موبایل ته بلوتوت شی ولېږو سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته دغه شیان چې دی تاسو له هغه یو څه پورته دي مشکل نشته که کوم ځای کې ګورئ ښه کله چې وای فای هغه وي مثال خو نه کله چې وای فای وي داسې نه مثال داسې غره ته تللي تاسو انټرنیټ پسې لټوئ نه اوس ګوره دلته به تاسو راسئ وای فای باندې کلیک وکئ نو دلته دغسې ده ګورئ کومې وای فای دي یو چې د ګلکسي ده بل شمس ده هر یو باندې کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته کنیکټ نو دلته پاسورډ ورکړه دغه وصل شو انټرنیټ څنګه راړو
سره کوم انټرنیټ ښه انټرنیټي صفحه ګوګل کروم ته راځي شاباس اوس د وینډوز 7 کې نه پیګندې څه په نامه خو دلته وینډوز 11 او وینډوز 10 کې ده تاسو سٹور هم استفاده مایکروسافت سٹور هم استفاده کولای شئ مایکروسافت ایج هم استفاده کولای شئ ګورئ دلته دغه علامه وینئ دې باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو ستاسو انټرنیټي صفحه راخلاصېږي ګوره دلته ما دا یو ډاونلوډینګ سیده دا روان کړی و نو دا هم نه ده روان سوی نو دلته اوله دا بیخي بندومه چې تاسو له سر نه کار وکړم صحیح سو اوس تاسو راسئ دا مایکروسافت سټور کې چېرته دلته ټسبار خط کې نه و موجود نو بیا سټار ته راسئ فقط ولیکئ مایکروسافت کله چې درته راځي مثال دلته مایکروسافت ایج اوس استفاده کوئ که مایکروسافت سټور زه اوس راځم چې سټور استفاده کوم سټور لکه پلی سټور مثال اوس دغسې دا اپډیټ غواړي چک کنیکشن باندې کلیک وکړئ وای فای کاته ده نه صحیح ده کوډ خو یې نه ده بدل کړی ښه اوس کنیکټ شو ښه نه پیږي اوس راځو ګوره دلته چې کله رالی اول چې د مایکروسافت سټور ته به راسي دلته چې رالی تاسو دا صفحه راخلاصېږي نو دلته هم تاسو هر شی سرچ کولی شئ خو موږ او تاسو زیات سیده له ګوګل سره ډېر شناخت که نه تاسو فقط دلته ویب سایټ ورته لیکئ www.google.com به ورته ولیکئ google.com .com اوس یې ولیکئ انټر یې کړئ کله چې انټر کړو تاسو به google.com راخلاصي اوس ګورئ تاسو ګوګل لټونه او توکل په خدای راغی بس دلته ورته ولیکئ څه شي دې پکار دی زه مثال ورته ولیکم چې فولډر کلرایز مې پکار ده صحیح سو یو رقم هغه ده د دې فولډر رنګ چینجوي فولډر کلرایز مې ورته ولیکو ګوره ټول دلته درته راځي هر یو سیټ اپ دې چې پکار کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو نو دا سیټ اپونه دي کله دا مثال انتخاب کړئ وروسته ډاونلوډ بټن په پریس کړئ نو هغه بس ده ډاونلوډ بسې اوس مثال تاسو فقط کتابونه کې سرچ کړئ هر شی اوس راځو دا خو یوه صفحه هم راخلاصه کړه اوس دا بل بیا کلیک وکړه بیا دا صفحه درته راځي بیا دلته ورته www.google وروسته انټر کړه یو کتاب ورته ولیکئ یو فلم هر شی ستاسو ورته لیکئ ګورئ لکه څنګه چې په موبایل کې استفاده کېږي زه ورته مثال د چیش کتاب پښتو مثال ورته لیکم نه مثال ورته لیکم ریاضي ورته لیکم چې لږ مشهوره یې پوه شوې ریاضي مې صحیح ولیکله که نه خو ریاضي ته مې ورکړی ګوره هفتم مثال څومره ورکوي زه ورته مثال لري صنف هفتم ورته ولیکه کله مې مثال دا ورته ولیکو ګوره دا کتابونه ویډیوګان درته راړی اوس آل چې د آل ټول هغه سیټاپ یې هر شی درته راړی انځورونه فقط انځورونه درته راړی ویډیوګانې کتابونه مثال ویب او دا فاینانس ټول درته راړی کتابو باندې کلیک وکړه اوس فقط هغه کتابونه چې دي هغه تاسو راړی ګوره مثال دا کتابونه دي سر خو خلاص و کتابونه دي هغه نه ډاونلوډېږي هغسې دي آنلاین خرڅوي بیا په ډالرو خرڅوي پوه شوې نه هر شی تاسو راخلاصولی مثال یوټیوب غواړئ بیا به دلته ورته لیکئ www.youtube.com صحیح سو www.youtube ورته ولیکئ له هغه وروسته .com ورته ولیکئ دلته اتوماتیک تاسو ته راړی ګورئ مثال کوم یو غواړئ زه ورته آنلاین یوټیوب غواړم کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته تاسو یوټیوب راخلاص کړئ یوټیوب کارولی شئ فیسبوک کارولی شئ مثال داسې انسټاګرام او دا شیان ټول کارولی شئ نور خو انشاءالله سر خلاص وپې سم مشکل خو نسته اوس فیسبوک سره خلاصوئ لکه اول ستاسو موبایل ته ځئ هغه چې دشکه غواړئ پاسورډ او یوزرنیم دشکه غواړئ داسې ورته لاګین که نور تاسو دلته هم کارولی شئ سوال خو نسته انشاءالله او بیا که یو شی ډاونلوډوي له د وجې هم ډاونلوډولی شئ له سټور څخه هم سټور ته ګورئ چې ولاړ شو دلته ورته لیکم مایکروسافت سټور باندې کلیک وکړه د هغه وروسته اوس ګوره موږ ته دا مایکروسافت سټور راخلاصېږي خو دا اولا دا چې کله کمپیوټر تاسو وینډوز کې دا اپډیټ غواړئ اوس دې ته ګورو چې دا اپډیټ غواړئ که نه غواړئ نو هغه به انټرنیټ ډېر زیات تیز بیا کولی شئ مثال دې څخه څه وکئ کار واخلئ اول به اپډیټ کوئ بیا هر شی چې ورته ولیکئ هر یو سیټاپ هم کار ورته لیکئ له هغه وروسته ګیټ باندې کلیک کوئ نور به هغه ډاونلوډېږي مشکل خو نشته انشاءالله او تېر ورځ ګورئ دلته پرسونالایز کې چې په کوم ځای کې هم درس ویلی و د انټرنیټ مربوط مثال دلته راځو دیمز ته راځو که نه نورې صفحې راخلو نو بیا دلته ورته چې ګیټ مور آنلاین دې باندې کلیک وکړه بیا تاسو پلی سټور راخلاصېږي که نه راخلاصېږي دلته فقط اوس هغه صفحې تاسو راړئ ګوره دا پلی سټور چې دا هېڅ هغه ته ضرورت نه لري
اپډیټ ته صحیح سو. نو اوس دلته هغه صفحې ستاسو ته راړئ چې کومې دلته موجودې اوس بیا په هغوی کې دوه رقمه دي دا درته وایي چې اپډیټ نو یا اوس څه رقم که اپډیټ که په هغوی کې هم بیا دوه رقم دي لکه څنګه چې بعضې کتابونه چې دي وایي نه ډاونلوډېږي ځکه چې هغه هغو ته باید ته د روپۍ ورکړې پیسې ورکړې. نو دلته هم داسې له هغو صفحو سره چې پرې نوشته ول هغه به تاسو کلیک په کوئ بیا دلته ګیټ درته راځي کلیک هم چې پوکو نور به ډاونلوډېږي. او پونټ هم په دغه شکل زده ګوره دلته مور باندې کلیک وکړه نور پونټونه ښه کولی شي اډ کولی شي. مشکل خو نشته سر هم خلاص انشاءالله.